ستا خبرې د سندرې او شکرې ترنم د لجادو نه پسې زیات دی. سلام او درنښت د هوډ میډیا بلبلزار خپرونې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. لکه څنګه مو چې په بیت کې یاد کړ، ترنم یاد کړ، نو له دې معلومیږي چې زموږ خپرونه ډېره پوره تکیه په ترنم کوي. او د خپرونو لړۍ له دې ځای پیلوو. زه جلال زیشان یم. نو موږ هم د ترنم بلبل بلکې د ختیځ افغانستان د ترنم بلبل ښاغلي یار محمد پردیس سره ناست یو. له ده سره به خوږه لنډه مرکه لرو. له لنډې مرکې وروسته مستقیم ځو ترنم ترې اورو، ګورو او اورو له دې چې دی په کوم موډ کې، په کوم حالت کې او په کوم وخت کې دی ښه برابر یو چې ترنم وکړي. نو موږ هم راغلي یو، له پردیس صاحب سره ناست یو، له ده به د ده د ترنم خواږه اورو او هغه څه یا کوم ترنم، کوم غزل چې ده په نوي کمپوز کې برابر کړي هغه به هم ترې نه اورو. تر څنګ به یې څه چې ده په خپله خوښه برابر کړي هغه به هم ترې اورو. پردیس صاحب، هوډ میډیا بلبلزار خپرونې ته ښه راغلاست. ډېره مننه قدرمن زیشان صاحب، تاسو ته او ټولو ملګرو ته، کمرمین ملګري ولیزاده صاحب ته او هغوی ته چې زموږ پروګرام ویني ټولو ته سلامونه. هیله مند یم روغ به اوسېږي. موډ خو داسې چې مازدیګر کې ډېر کله ښه یو، ورځ هم تېره شوې، کاري بوختیا وي دومره نه وي، نو بیا ترنم هم کولی شو که نه. نو څنګه دې خوښه ده چې مستقیم لاړ شو او ترنم له تا واورو؟ لومړی د غزل چمتو کړی او که نه؟ غزل به درته ووایم د حمیم صاحب یو څو بیته د حافظ حمیم او هیله مند یم چې خوښ هم شي. ټول ملګرو ته به ډالۍ، ولیزاده صاحب ته به او ولیزاده صاحب ته به سپیشل ډالۍ. جهان ټول دیوال دیوال دی، زه ناهیله شم که نشم. جهان ټول دیوال دیوال دی، زه ناهیله شم که نشم. ناممکنه پکې وصال دی، زه ناهیله شم که نشم. ناممکنه پکې وصال دی، زه ناهیله شم که نشم. نو طلایي ویښتان دې ګوره پکې سپینه تارونه ښکاري. نو طلایي ویښتان دې ګوره پکې سپینه تارونه ښکاري. نن مې پام شو دا څه حال دی، زه ناهیله شم که نشم. نن مې پام شو دا څه حال دی، زه ناهیله شم که نشم. ناممکنه پکې وصال دی، زه ناهیله شم که نشم. نو د راتلو وعده یې وکړه، خو لهجه یې وبدله. نو د راتلو وعده یې وکړه، خو لهجه یې وبدله. اوس مې ذهن کې دا سوال دی، زه ناهیله شم که نشم. اوس مې ذهن کې دا سوال دی، زه ناهیله شم که نشم. ناممکنه پکې وصال دی، زه ناهیله شم که نشم. نو هغه سترګې چې پر سر یې زه له ټولې دنیا تېروم. هغه سترګې چې پر سر یې زه له ټولې دنیا تېروم. اوس د بل د کور مشال دی، زه ناهیله شم که نشم. اوس د بله
د کور مشال دی زناهیل شم کنشم ناممکنه پکې وصال دی زناهیل شم کنشم نو شاته هم را ګرځېدل همې موسسانن دي شاته هم را ګرځېدل همې موسسانن دي مخ ته تګه هم لوی جنجال دی زه ناهیله شم که نشم مخ ته تګه هم لوی جنجال دی زه ناهیله شم که نشم ناممکنه پکې وصال دی زه ناهیله شم که نشم ناممکنه پکې وصال دی زه ناهیله شم که نشم. ډېره مننه. دا نو زموږ موډ و چې موږ پکې ترنم کوو. له دې ښکاري چې تاسو مازدیګري موډ کې ډېر ښایسته ترنم بس کله ملګري باذوقه او د شعر د اورېدو تږي بس هغه وخت کې بیا ښه ترنم کوو. بیا ښه ترنم کېږي. یو څنګه دې خوښه ده چې یو څو ټپې وکړې موږ ته؟ ښه ټپې به هم وکړو فقط ځکه چې ستاسې د اورېدونکو غوښتنه ده. صحیح ده؟ غوښتنه د اورېدونکو غوښتنه د مینهوالو بلکې د لیدونکو او ولیزاده صاحب غوښتنه. صحیح ده. یو څو لنډې دي هیله مند یم چې ملګري راسره یو ځای وګوري او خوښ یې شي. ولې د هدیرو په لار راغلم وژل خدای وغږې ماته نه کوه یا پرون خدا مال ژوندی وي نن دې پر شناختو بلبلا نارې وینا یله هندوستان مې راستون کړي له ګورستانه به دې څوک راستنوینه یا د دیدن وږي او به ماړه کړم د کلي منځ کې به مخلوچې تیرا شمه وپې ځوان مې یار په شونډو یوړه نادان مور مې ډېرانو نه لټوینه کله به یم کله به نه یم که بیخي نه یم بیا به وژاړې مینه کله به یم کله به نه یم زما یاري پړنګ مه شمېره مینه په نیمه شپه مرور لاړې دغه ځای ته به دې تر عمره یاد لرمه په نیمه شپه مرور لاړې دغه ځای ته به دې تر عمره یاد لرمه مینې دې ستې کړمه راغلې پیرو اوس مې پیرو کې لاس وه چې باد مې وړینه ستا د مخ پتنګ یمه ستا د مخ پتنګ یمه. بس نو انشاءالله تورتان او لتاس قربان. ډېره مننه چې رالې او موږ ته دې وخت راکړ او یوه لنډه مرکه د لنډې مرکې تر څنګ مو یو ترنم او غزل او ټپې وړاندې کړې. په دې هیله چې د اورېدونکو لیدونکو تنده پې خړوبه شوې وي. قربان له تاسو آباد اوسئ. او ستاسې له ټولې میډیا زیاته مننه خصوصا له ولیزاده صاحب. زه هغه ډېر نوم اخلم ځکه برکتونه د هغه دي او ستاسې خوږه لږ دی. بای بای.